السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو تاسو به خیر الله دې خاده او باد ساتي. ډېر ورونه داسې چې هغوی د خپل کاروبار په روزګار کې سره د پریشانو مبتلای حالن کې بې محنت مزدوري د عبادت دی، ځکه په د یو کس په عبادت سره د داسې عبادت دی چې په دې یو کس عبادت سره الله پاک د ډېرو انسانانو زندگی هغه ښه کوي او ډیر انسانان په هغې باندې عبادت کوي، ډیر انسانان په هغې باندې دعاګانې غواړي، ډیر انسانان د یو کس په روزګار باندې ډیر څه ښه کارونه وکړي او هغه د ده دپاره یو صدقه جاریه. وروڼو خو داسې ملګري چې هغوی د تجارت یا نور څه کاروباري حلال روزګار او په هغې کې برکتونه نه وي، په هغې کې خیر نه وي او دی پریشانه یا ګاهک نه راځي نو دی پریشانه. زه تاسو ته داسې وظیفه ښیم چې کله هم تاسو دا وظیفه د کاروبار والا رونه چې څومره دي او هغوی دا وظیفه په صحیح معنو سره په صحیح عمل سره دا وظیفه کوي او د دې اهتمام وساتي، نو یقینا درته یم د الله په فضل د الله په کرم دا مجربه وظیفه ده او زه تاسو ته هغه وظایف ښیم چې هغه به د قرآن او سنت د رسول الله وسلم نه منقول وي، یعنی داسې د منګړتو کتابونو یا د منګړتو منترو د هغه وظایف زه تاسو ته نه درکوم. ویلو باندې به هم ثوابي او الله به ستاسو حاجت هم په هغې سره پوره کوي. او هغه وظیفه دا ده چې د سحر مانځه نه وروستو هره ورځ 100 کرته الله الصمد په اول او آخر کې 11 ځله درود شریف لوستلو سره به دا وایي الله الصمد اول او آخر کې به 11 ځلې اول کې درود شریف او 11 ځلې به آخر کې درود شریف په هر درود چې وای انشاءالله العزیز. که قرضدار نو الله به دې قرضه ختمه کړي او که رزق کې دې کمې الله به رزق کې برکت واچي، کاروبار دې نه کمي الله پاک به کاروبار کې برکت واچي، کاروبار به دې الله زیات کړي. الله دې زمونږ او ستاسو د حلالو رزقونو انتظام وکړي، الله دې زمونږ او ستاسو په کاروبار کې د الله خیرونه او برکتونه واچي، الله دې د حلال کاروبار انتظام د ټولو مسلمانانو کې. والسلام.